قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. هیله لرم تاسې ټول به روغ او جوړ یاست او د صحت کلي به مو په تن وي. مزار شریف ښار دی او نن تاسې ته په دې مازدیګري کې یو بله په زړه پورې برنامه چمتو کوو. زه سجاد شایم په کمره کې راسره عابد صاحب همکاري کوي. نن به په سیټي واک کې ګرځو، کسانو سره به مرکې کوو، دکاندارانو سره. سیټي واک دلته په مزار شریف کې یوه پخوانۍ زیرزمیني ده، مختلف دکانونه پکې دي. نو زه داسې کوم چې داسې آرام آرام به قدم و دا ځوان چې دی تاسې هسې ږیره یې سپینه د نور ځوان دی که نه؟ سلام دې ورسېږي. جوړ په خیر. داسې آرام ناست یې لکه چوکۍ باندې چې ناست دغلته سوری د ناست نوم دې څه دی ګرانه؟ ادم خان د نوم. د څو کالو یې؟ څلوېښتو کالو. ما خو ځوان درته ووایې. 40 کلن عمر کې په نورو ولایتونو کې بوډاګان وي. نه زموږ ځوان یاستو. لاندې به څومره دوکانونه وي؟ یو 300-400 دوکانونه وي. 300-400 په دې زیرزمینۍ کې د موټر هم پې ګرځېږي په همدې زیرزمینۍ کې؟ وخت ځای لري دا پارکینګ لري. ته څه شی کوې دلته؟ دلته زه نوشابه خرڅوم. خرڅېږي؟ کاروبار نه راځي؟ ښه راځئ. مخکې به لاړ شو دوستانو. تاسو زه یوه په زړه پورې برنامه چمتو کوم او دغه مشر چې دی ځوان دی لکه چې دا غم عابد صاحب ډېر مشر نه دی. جوړ په خیر. څه نومېږي؟ عبدالشکور. عبدالشکور د کوم ځای؟ زه د بلخ یم. بلخ یې همدغه پښتو دې ماشاءالله ډېره ښه ده. او د بلخ یم خو مخکې خو مزار خو نه یادېدله، بلخ یادېدله. بلخ ولایت ولسوالي شوې ده که نه؟ ولایت دلته راغلی. دا پردې خرڅوې که نه؟ دا خرڅوم. دا په څو دی یوه دانه؟ دا متر ده، متر 40 روپۍ. متر په 40؟ ما که مکمله په 40 افغانۍ ده. خیر تا نشته نه خو پیسې هم نه اخلو نو. که نه؟ یو څادر به مو ترې جوړ کړی وای. خوشحاله اوسې مننه. کاروبار څنګه دی؟ شکر ده ښه ده. راځي؟ راځي. لاندې مو به لاړ شو. صحیح ده؟ صحیح ده خدای. عابد صاحب ته راځه چې د سیټي واک هم دوستانو ته ور وښیو. دلته مخامخ مختلف دوکانونه په دغه زیرزمینۍ کې شته دی، هم د نارینه او هم د ښځینهو لباسونه، دلته رختونه، مختلف نور توکي خرڅېږي. یو ځل یې پې تللی یم نو نن به ستاسې لپاره یوه ښه خپرونه چمتو کوو د خیره سره. خالد خمک دی او دلته ځای چې ګورم ټاپ فیشن هم دلته شته دی او نور دلته داسې توکي به موږ وګورو. دلته تاسې چې ګورئ د مازار دغه کالي هم مشهور دی، په هرات کې هم مشهور دی. دلته هم شته دی. ځوان چې دی لکه په څه شي باندې مصروف. سلام دې ورسېږي. سیاد خوب بخیر هستین؟ سیاد خوب بخیر هستین. نام شما؟ اسم احمد بشار است. چه وقت میشه اینجا دکان داری؟ تقریبا ما مدت 10 سال میشه که اینجا دکانداری میکنیم. 10 سال؟ بله. از کاروبار راضی هستین؟ الحمدلله شکر است میگذره. در بالا زیاد سودا میشه یا در پایین در زیرزمینی؟ والا شکر است خوب است اینجا، به خاطر ما در مجموع هم تکه داریم، هم یخنای گوناگون، هم دستوزی داریم، هم کامپیوتری داریم. با فروشاتمون نسبت به بالا یک مقدار خوبتر از ان شاء الله. دستوزی هم هست؟ دستوزی هم داریم بله. یک نشان میده که ببینیم؟ چرا نه؟ راځئ دوستانو، لومړنی دوکان دی چې دې کې زه دغه لاسي په ګوتو باندې جوړې شوي رختونه یا ټټرې دا به مو ګورو. هلته د زیوراتو بخش دی، هغې ته به هم بیا ورځو. مختلف دوکانونه دي دلته. دا په لاس باندې جوړې شوي. پښتو خو دې نه ده زده که نه؟ ما که پښتو میگم شما میفهمین؟ دا خو دومره ښایسته کالي راواخیستل عابد صاحب، دې ته خو زما زړه وشو والله. ته وګوره قیمت از این چند است؟ قیمت از این در خانه‌های 5000 افغانی میاد. 5000 افغانی. مردم چی که مثلا څنګه پوه شي چې دا لاسي ده او بله کامپیوتری ده، دا چه شی ده دا؟ این خو یخنی جالی است که در روی تکه نصب میشه. تنها یخنی آماده است. یخنی دستوزی که است، تفاوتش هم است که جلادار از زیاد کارش پخته است و پشت سرش که است باز مکمل سوند است. یخنی کامپیوتری که است باز پشت سرش زیرتاری میباشه، سوند نمیباشه. اینا شما خودش انجام میکنین یا شما کسا دارین براتون میارن؟ بله دوزنده داریم، چرا ایران که از کلش تولید خود ماست که ما برای زنا فرمایش میدیم، میبرن در خانه‌شان دختر برای ما میارن تسلیم میکنن. کلش به دست خود ما توزیع. عابد صاحب څنګه معلومیږي دا ما سره زبردست ہے؟ مال پاره او پڅو وی دا خیر اگر بر شما هیچ مشکل نداره گپ نیست. تفریح میکنی؟ بله بله چرا؟ تشکر. میام چند دقیقه بعد میام اینجا دکانا را براتان نشان میتم. دلته بیا د کسمیټیک توکي دي او دلته بیا یو خالد خمک په نوم یو بل. سلام دې ورسیږي. جوړ په خیر. سلام بخیر. ساعت خوب بخیر هستین؟ بخیر باشه. چطور است کاروبار شما؟ خوب است فضل خدا سلامت. اینجا چه دکان است؟ دائمی یک راه. یک راسته. یک راسته تقریبا 60-70 دکان است. 60-70. نام مبارک شما؟ محمد سلیمان امینی هستم.
این برادر چه میشه؟ بیادرم است اشکال. برادرتون؟ دو برادر هم اینجا کار میکنه؟ بله. شما زیاد مشتری زیاد دارین یا ای که اینجا میاد؟ خوب است یا مشتری دارم ما هم دارم خوب است مثلا. بله. سودا چه کم میشه در یک روز؟ خوب است دیگه برابری است شکر است میگذره بد نیست. یعنی نمیگی؟ خوب است مثلا روز یک 15 راضی هستین از کاروبار؟ الحمدلله از کار راضی هستم. تشکر برادر. بخیر باشید. در کاروبار برکت براتان میخوایم. نو دغه اړخ چې دی تاسو ګورئ چې د کالیو د رختونو برخه ده رخ فروشي ضیاءالحق او دلته بیا رخ فروشي حقیقت. سلام دی ورسیږي. خوب هستی؟ بخیر هستین؟ نام مبارک شما؟ خالد. خالد تخلص؟ هاشمی. هاشمی یا حکیمی؟ حکیمی. اینجا هو حکیمی نوشته کرد. تخلص خودم هاشمی حکیمی کسی که کار میکنم است. دا پښتو سره به څنګه کوو زه پښتو وایم ته به دري وایم پوهېږې کم میفهم. ها دغه لاسي جوړې شوي کالي را باندې وګوره داسې ښایسته قیمت ترینې را باندې وګوره چې هغې نه بل قیمت نه وي تکای روبروی مکمل تکای خوبیش است تکای به نام گریس اصل آمده خب جنس و کیفیتش هم بالاست رنگ پتم نمیکشه جنس بسیاری چې لاسي جوړ شوي وي مثلا دا رقم دستدوزی که باشه دستدوزیم داریم طرف دکان دستدوزی قیمت ترین یک نشان بیتی که ببینیم دا قیمت دادی چو دی؟ قیمت تازی چند است؟ یا 7000 7500 8000 بای میشه 5000 5500 رقم فروش. یعنی قیمت ترین در این دکان ای است. بله. از اینکه قیمت ترین ندارین شما؟ نه در مزار دیگه نمی 5000 5500 6000 بالا دستوزی نمیگیره. سلامت باش. بخیر سلامت. نو بل ځای ته بلاړ شو دوستانو یو نیم کس سره به دلته خبرې اترې هم کوو کیسې به هم ورسره کوو حاجي صاحب سلام سلام علیکم. وعلیکم سلام څنګه یې جوړ په خیر شکر الحمدلله سلامت پښتو دې نه ده زده کړې دومره وخت نه لږ لږ پوهېږم ولې ته پښتو وایه که نه څومره خوږه خوږه پښتو وایې څنګه دی کاروبار څنګه دی خوب دی الحمدلله شکر الحمدلله سره زر دی طلا وي دی سپین زر دی دا خرڅوې دا طلا نه دی وروره دا ټول کاپي دی وروره دا څه وایې ما وې که طلا دی دا نه طلا دا نه دی دا هم نه دی طلا وي د دغه اړخ کې ای طلا فروشان دا سیتیواک یو مارکیټ دی ټول په غریبونه جوړ شوي هر سړی کې واده وکړي پیسه نه لري اقتصاد ضعیف دی سیتیواک راغلی و جنسونه ارزانونه کاپی طلا واخلي ورور تاسو فارسی وایم ورور فارسی بگو دری بگو دری وایم زیورات گند یکی از نماد فرهنگ ملی است که بیشترین سرمایه را در صفات شمال در گندهای زیورات گند افغانی ما تخصیص داریم و این زیورات گنده که شما میبینین ما در مصاحبه خود گفتیم از مردم محترم هزاره است از مردم محترم ازبک است از مردم محترم زیورات ترکمن است بسیار عالی از ترکمن اینی سیتش هم داریم که به رنگ‌های مختلف و از وزیری داریم غلجایی داریم از خوست پکتیا نداریم از خوست پکتیا همیشه داریم نه کجا خوست پکتیا یا سیتایش است بسیار علی یک انواره اتفاقی است از تمام ولایت‌ها این به اصطلاح همو یک لوگو است که تمام افغانستان این نشان میده که تمام اقوام از خود یک فرهنگی داشتن بله ما خواستم که فرهنگ ترویج بدم رشد بدم و فعلا در صفات شمال که میبینی یعنی ما سرمایه‌گذار بیشتر در فرهنگ ملی داریم یک وقتی را اور فعلا با محافل میبره دوستایی که به خارج است خمار وطن که میشه میگه کلچر ما چی داره ما روزانه اما روز بلان آقا با اروپا و امریکا صادر دارم خوب بله بله کدامش مشتری زیاد داره مشتری که ساخت خود ما زیاد مشتری که می داشته باشم اینی ساخت وطن است که با کارخانه دارم خود ما هی است اینی است دیگه سیتا است که بالموری است البته این دو دانه قیمت از فرق یا ارزان است و ساخت وطن که از یک ذره دوامش رنگش خوبتر است بله یک لحظه بسته کابل را برای 500 نمیتم ما دوامده و پرچونی ما 500 رو 500 افغانی واخله دوستانو دلته راځي 1000 میته ما 500 این صبح ما در یکی از مصاحبه‌های خود گفتیم که 500 عمده و پرچون تشکر سلام برای از ما چالش میتیم که در هیچ ولایتی را 500 دادن نمیتونه ما
فقط اینمی قدر وقتی که از مکتب فارغ شدیم به ما استاد ما گفته بود که اگر تخم مرغ خوردی زندگی ترقی کرده میره، مرغ نخوری. ما نصیحت استاد ماست فقط تخم مرغ بخور. تشکر، سلامت باشین. دوستانو د کس سره زموږ خبرې ډېرې خوندورې او ډېرې له مینې ډکې خبرې وې. ورو ورو به خپرونه هم سره راټولوو. هیله ده له دغې برنامې به تاسې خوند اخیستی وي. مازار کې مې په سټي واک کې ستاسې لپاره یوه لنډه خپرونه جوړه کړه او دا خپرونه چې وه په زیرزمیني کې ده یعنې د پاسه ممکن دغه شاوخوا کې زموږ د پاسه موټرونه تګ راتګ کوي، خلک به تګ راتګ کوي. نو هیله ده ستاسو لپاره په زړه پورې تمامه شوې. کولی شئ کمنټونو کې هم راته ولیکئ چې بله خپرونه ستاسو لپاره چیرته جوړه کړو. ما سجاد شاه په کامره کې عبید صاحب ته اجازه ورکړئ. هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ.